अस्सलामुअलैकुम मलगरो आखिरकार د کرکټ د مینوالو انتظار ختم شو. نن به د ایشیا کپ د ټول نه سخت او های ولټیج مقابله د پاکستان او انډیا ترمنځ میچ به تر سره کیږي چې دا میچ پر پاکستانی وخت مطابق 2:30 بجې نن شروع کیږي چې د دې میچ لپاره د پاکستان 11 لوبغاړي 11 مریان هم اعلان شوي دي. د پاکستان په پلینګ 11 باندې به هم نظر اچو خو د دې مخکې را تاسو په کمنټ سیکشن کې ضرور وای نو تاسو په توک باندې وای چې د پننی میچ کې ور انډیا خلاف د پاکستان کم بیټسمن کم بالر څومره رنزونه جوړوي څومره وکټي باخلي. زما خیال په زمان یو داسې لوبغاړی دی چې د انډیا خلاف غټ سکور کولی شي. په زمان تر غټ میچ یو غټ کیلالي ویلی شي. نو ان شاء الله زه امید لرم چې په زمان به چې کوم دی نن د انډیا خلاف ډیر زبردست بیټینګ تر سره کوي. ستاسو سره څه نظر ده چې د پاکستان چې کوم فاسټ بولینګ اٹیک دی لکه شاهین افریدي به څومره وکټي اخلي، بابر اعظم به څونه رنزونه جوړوي. د خپل فیورټ کیلالي نوم راته په کمنټ سیکشن کې ضرور ولیکئ چې دا کیلالي به نن دومره رنزونه کوي دومره به وکټي اخلي. که چېرته ستاسو سوال جواب ټیکو نو ان شاء الله پر روانو ویډیو کې زه ستاسو کمنټسونه د نومونو سره شاملوم. نو کمنټ ضروري وکړئ چې د پاکستان کم لوبغاړي باندې څومره ځلیږي دا راته په کمنټ سیکشن کې ضرور وایي. د پاکستان پر پلینګ 11 پر 11 لوبغاړو کې به شامل وي کیپټن بابر اعظم، وایس کیپټن شاداب خان، فخر زمان، امام الحق، سلمان علي آغا، افتخار احمد، وکټ کیپر بیټسمن محمد رضوان، محمد نواز، نسیم شاه، شاهین شاه افریدي او حارث رؤوف. خپل رائے خپل کمنټس را سره ضرور شیر کړئ چې دا میچ په پاکستان ګټي یا انډیا. د ویدر مطابق په نننی میچ کې د پاکستان او د انډیا پر میچ کې د باران امکان شته خو الله دې خیر کړي چې دا میچ پورا په سر باندې ورسي.